جوجو غلی سو، سر یې وځړېد، ویې ویل د مځکې په کره کې مې د افغانستان نقشه ور وښوده، خو یوه هم باور نه درلوده. د اخلاق استاد له مدیر نه د پوپو د راوستو اجازه وغوښته. پوپو تر ما یو سیم مخکې دی، په درس کې مثال نه لري، 3 پرله پسې سیم په د فکر پاڼه جایزه وړې. پوپو راغی او په احترام ودرېد. د اخلاق استاد مدیر ته وکتل. پوپو تیر کال مځکې ته تللی و، په تحقیق کې مختلف هیوادونه یاد کړي دي. کوم اجازه وي نو زه به له پوپو څخه څو پوښتنې وکړم. د مدیر شنه سترګه ورپېده. د اخلاقو معلم پوپو ته مخ ور واړوه. د جوجو تحقیق کې مې مطالعه کړ، لیکلي دي چې انسانان د نجونو د تعلیم مخالف دي. پوپو ویل داسې نه ده، زه د بنگلادیش په نوم یو وطن ته ولاړم، یو کورنۍ مې ولیده، له نیستۍ د سړک په لوی پلچک کې اوسېدل، خو په نجونو او هلکانو یې درس وایه. په تحقیق کې مې هم لیکلي دي په همدې کور کې 4 ماشومان اوسېدل، 3 یې نجونې وې، مور به یې هر سهار ویښته ورچوټې کړل او د مکتب جامې به یې ور زه په مځکه کې تر 100 ډېرو هیوادونو ته تللی یم. په خوار او شتمن، کافر او مسلمان کې مې داسې څوک ونه لیدل چې د نجونو له مکتب سره مخالف وي. د اخلاقو معلم ویل جوجو لیکلي چې دې خلکو مینه نه پیژندل، تل یې د یو بل پښې وهلې، کرکه، درواغ او غلا پکې حاکمه وه. پوپو یو دم وخندل، غلی سو، بخښنه یې غوښته، ویې ویل دا نو د منلو وړ نه ده. زه په ډېرو ځایونو وګرځېدم، خو په انسانانو کې مې کرکه ونه لیده. دوی له یو بل سره په مینه ژوند کوي. یو وخت یو افریقایي هیواد ته ولاړم، په روغتون کې مې یو تور پوستې ښځه ولیده. نه پوهېدم چې څه ورباندې سوي وه، خو د بدن ټولې غوښې یې شوړېدلې وې، هر څه یې په بستره کې ول. ما پخپله ولیدل، یوې سپین پوستې نرس یې ځان ورپاکاوه، وروسته یې تشناب ته یوړه او په خپلو لاسونو یې ومینځله. نرمه موسکه وه، په تندي کې آن یوه نرۍ ګونځه هم نه ښکارېدله. پاتې سوه د دروغ خبره، دروغ خو په هر دین کې ناروا دي، انسان مړ که خو دروغ به ونه وایي. د اخلاقو معلم وویل د جوجو په تحقیق کې مې ولوستل چې انسان پوچې خبرې کوي. پوپو وخندل، نه یې منم، ما د ډېرو خلکو خبرې واورېدې، غټه غوسه یې د وبخښئ ټکی دی. د اخلاقو استاد بله پوښتنه وکړه، د قسمونو په اړه یې څه وایه؟ قسم خپل شخصیت ته تاوان ګڼي، انسان په دې باور دی چې رښتیا خبره قسم دی. استاد وپوښتل جوجو وایي چې د مځکې خلک په خپل سر یو بل وژني. نه، هر هیواد خپل قوانین لري، دوی محکمه ورته وایي. د قاضي په نوم یو څوک پریکړه کوي، خو پریکړه یې هم هوایي نه ده، تحقیق کوي، شاهدان غوښتل کېږي، او که یو څوک مجرم وپېژندل سي د هغه جرم ته په کتلو سره سزا ورکوي. ما په ډیرو ملکونو کې تحقیق وکړ، خوار او غریب ټول خپلو قوانینو ته احترام لري. یو ورځ مې یو ځای د انسانانو ګڼه ګوڼه ولیده، ورغلم، یو وړه نجلۍ د موټر تر ټایر لاندې وه، مور یې بدې ورځې کولې، ژړلې، خو موټروان ته یې څه نه ویل. امبولانس راغی، د نجلۍ مړی یووړ، د پولیسو موټر ودرېد، موټروان په خپله ور روان سو. د اخلاقو استاد ویل د مځکې خلک له حیواناتو سره څنګه رویه کوي؟ پوښتنه یې مه کوه، هېڅوک حق نه لري چې کوم حیوان ته ضرر ورسوي. ښکار بند دی آن په ډیرو سیمو کې د حیواناتو د اوسېدو له ځایه جالۍ راګرځولې دي. انسان ویره لري چې موټر یې ونه وهي. دوی له حیواناتو سره مینه لري، خوراک ورکوي او ډاکټران یې ورته ټاکلي دي. دوی په حیواناتو ویاړي او له ډیرو لیرو سیمو څخه نور خلک د لیدلو لپاره ورځي. ما په خپله ځینې افریقایي هیوادونه لیدلي، ډېر عاید یې له همدې برخې پوره کېږي. د اخلاقو معلم ویل خو د جوجو تحقیق هغه څه نه دی چې ته یې وایې. پوپو ماته وکتل. د اخلاقو معلم وویل یو وروستۍ پوښتنه، جوجو ادعا لري چې انسان خپل پل، سړک، مکتب د برق پایې له منځه وړي. انسانان په وطن پالنه کې څنګه دي؟ د پوپو سترګه وځلېده. زه به یو کیسه درته وکړم. په یو وطن کې مې یو ماشوم ولید، خپل بیرغ ورسره و، منډې یې وهلې. یو دم یې پښه بنده سو، ولوېد، بیرته په پښه ودرېد، زنګون یې وینې و، خو د په خاورو سپېره سوی بیرغ ښکلا وه. هر انسان له خپل هیواد سره مینه لري، دوی ته هر څه خپل وطن دی. هڅه کوي چې پاک یې وساتي، ښکلی یې کړي او په آبادۍ کې برخه واخلي. ما په مځکه کې داسې وطنونه ولیدل چې پلونه، سړکونه او تعمیرونه یې د شیشو په څیر ځلېدل. په دوی کې هغه څوک د احترام وړ دی چې خپل وطن ته ګټور وي. پوپو غلی سو، ما ته یې وکتل، ورو یې وویل نه پوهېږم، ما خو په مځکه کې یوازې وطن دوستي ولیده. جوجو شاید کوم بل ستوري ته تللی وي. د اخلاقو معلم ویل تلای سئ. پوپو له ادارې ووت. مدیر د فکر د پاڼې یو وړه ټوټه خولې ته واچول.
یوه شیبه غلی و. وروسته یې سر پورته کړ، په غوسه یې وویل جوجو په دې ستوري کې لومړی کس دی چې درواغ وایي، ځکه نو باید سخته سزا وویني. دی تر ټولو د ډیر وخت لپاره د غږ په ماشین کې واچوي، له مکتبه هم اخراج دی. ناڅاپه عکسونه رایاد سول، ښه ثبوت و. د خپل تحقیق د سپینولو لپاره مې اجازه وغوښته. سفینې ته ولاړم او له هغه ځایه مې د مکتب ادارې ته برقي عکسونه ورولېږل. خوشحاله وم، ځان مې د سترګو په رپ کې ورورسوه. مدیر او نورو استادانو دیوال ته کتل. د تاریخ استاد پر دیوال لاس تیر کړ، خړه کلا راغله. ویې ویل دا عکس دې له کومه کړ؟ په خوشحالۍ مې ویل د تحقیق په وخت کې مې واخیست. استاد د یوې ماشومې عکس راویست چې په خاورو کې ناسته وه، ببر ویښته یې درلودل او په غاړه یې څو ژړ پیاز راځړېدل. استاد ویل دا؟ ځواب مې ورکړ د تحقیق په وخت کې مې واخیست. استاد یو بل عکس ته اشاره وکړه. په عکس کې زاړه او واړه ټول وو. 2 سپي سره جنګول، د سپیو خولې او غاړې په وینو کې سرې وې. ومې ویل د تحقیق په وخت کې مې واخیست. بل عکس راغی، کوچنی کوچی هلک پرتوګ نه درلود، مچان پرې بڼېدل. استاد څو نور عکسونه هم واړول. په یوه کې د 2 ماشومانو په وچه ډوډۍ جنګ و، شاته یې ښځو خوشایي تپل، په بل کې د کلي نایي په خاورو کې د ناست بوډا پر پښه داغونه ایښودل. بل. مدیر ویل بس دی، پوښتنه دې وکړه. د تاریخ استاد خپل غټ غوږ وګراوه، شنه سترګه یې وځلېده. ورو یې ویل ټول دروغ دي، په خبره کې ورولوېدم. تاسو ولې دومره بې باوره یاست؟ مدیر چغه کړه ادب. غلی سوم. د تاریخ معلم له مدیر نه اجازه وغوښته. ما ته یې وکتل. ورو یې ویل زه د انسانانو په حساب 300 کاله مخکې مځکې ته تللی وم. هغه وطن ته ولاړم چې ته یې اوس د تګ ادعا لرې. هماغه وخت لا دې خلکو د خټو په کورونو کې ژوند کاوه، در په در وږي او بې تعلیمه ول. ژوند یې په سخت تېرېده، هېڅ سهولت یې نه درلود. هغه وخت هم اور په خوشایو بلاوه. امکان نه لري چې په 300 کلونو کې دې څوک بدل نسی. د تاریخ معلم غلی سو، شنه سترګه یې وځلېده. ما ته یې وکتل. ورو یې وویل رښتیا ووایه، د 300 کلونو مخکې عکسونه دې له کومه کړل؟ دا خبره نو د زغملو نه وه. پر دیوال مې لاس تیر کړ، ستا د نکاح عکس مې ورته راویست چې له ټیوټا موټر سره ولاړو. د تاریخ استاد ته مې وویل اوس نو وایه چې 300 کاله مخکې موټر هم ول؟ د تاریخ استاد عکس ته وکتل، په زوره یې وخندل. کوټ کوټ کوټ، د عکس په جوړولو کې جوړه نه لري. مدیر ولاړ سو. یو دم یې پر عکس لاس کښېښود، جدي څېره یې ونیول. په زوره یې وویل مدیر صاحب د عکس تر شا ډیران او ړنګ دیوالونه دي، خاورې، خړ کورونه، په خاورو کې بې پرتوګه ناست خیرن ډنګر ماشومان، سپیره مخونه، پر دیوال سرش ګرد ګرد خوشایي. ټول هغه څه دي چې ما 300 کاله مخکې لیدلي وو. دا یې بله ګناه، جوجو د موټر عکس په 300 کاله مخکې عکس کې ګډ کړی دی. مدیر ولاړ سو. پرېکړه هماغه ده، له مکتبه اخراج او د غږ په ماشین کې ایښودل. چغه مې کړه نه یې منم. د ستوري پیژندنې استاد په پښو ودرېد، شنه سترګه یې راواړول. ورو یې وویل اقرار وکړه له دروغو څخه څه نه جوړېږي. ومې ویل خو تحقیق او عکسونه دواړه رښتیا دي. د ستور پیژندنې استاد پر دیوال لاس تیر کړ. عکس راغی، پاک او ښکلی ښار و. د لمر رڼا د هسکو تعمیرونو شیشې ځلولې. تر شنو ونو لاندې پر تور پاک سړک منظم پریولي موټران روان ول. استاد ویل دا عکس مې څه موده مخکې د مځکې له یوې برخې واخیست. بل عکس یې راویست، شنې ونې وې، د سرو او زیړو ګلانو په منځ کې څو خوشحاله ماشومانو ټال خوړ، له رنګ او جامو پاک او تازه ښکارېدل. بل عکس راغی، له تورو حجابونو د پیغلو سپین تازه مخونه راوتلي ول، پر سرو شونډو یې مسکا پرته وه. مکتب ته تلې. نور عکسونه هم بدل سول. په هوا کې د ریل پټلۍ او تور سړکونه، د تیارو او کمپیوټر د جوړولو کارخانې، په نس ماړه خلک، شنه او پریولي ځنګلونه، د خلکو په منځ کې کرارې هوسۍ، ټول هغه څه چې زما له عکسونو سره فرق درلود. ومې ویل تا یوازې آباد ملکونه راخیستي دي. استاد وخندل. ګرانه، د خوارو انسانانو عکسونه هم را سره سته، خو هغه هم ستا د تحقیق خلاف دي. استاد خپل لاس پر دیوال تیر کړ. عکس راغی، یوې زړې ښځې یو ببرسرې لیونۍ ته په کاچوغه کې خواړه ورکول. استاد ویل دا خلک مې په یو اسیایي غریب هیواد کې پیدا کړل، خو بیا هم ستا د تحقیق تر انسانانو ښه دي. خوار به وي خو په لیوني پورې پلاستیک خلطې نه تړي. یو بل عکس راویست. استاد ویل دلته یو خوار ړوند بوډا ښکاري، تر سړکه نه سوای تېرېدی. تر څنګ ولاړ سړی میلیونر دی، د کیمیاوي سرې کارخانه لري،
له خپل موټره ځکه راکښته سوی چې بوډا تر سړک واړوي. بل عکس راغی. دلته ګڼه ګوڼه ده. په سلګونو بېوزله خلک د خپل ښار د پاکولو لپاره راوتلي دي. وطن ورباندې ګران دی. مدیر چغه کړه بس دي، نورو دلایلو ته ضرورت نه لیدل کېږي. معلومه سوه چې د مځکې په ټوله کره کې دومره ساده خلک نسته لکه جوجو چې په تحقیق کې لیکلي دي. استاد پر دیوال لاس تیر کړ، عکسونه ورک سول. ما ته یې وکتل، ورو یې وویل په خوارو او غریبو دواړو کې مې نیمایي عکسونه په مسلمانانو هیوادونو کې اخیستي دي. جوجو غلی سو، تواب ته یې وکتل، ویې ویل د غږ د ماشین جزا مې تېره کړه، خو له مکتبه پاتې کېدل راته سخت وه. پلار مې ورغی، مدیر ته یې خواست وکړ چې زوی ته مې یو بل چانس هم ورکړي. جلسه کښېناسته، ویې منله. اوس یې له سره په تحقیق پسې رالېږلی یم. تواب په خبره کې ورولوېد. دلته تحقیق کوې؟ جوجو وخندل. اه ګرانه، بیا مې مه شرموه. ورک سو.